سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر پام وکړئ د اران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمو خبرونو ته. د امیر روغتیا وزیر وایي چې افغانستان نه د چا غلام دی او نه د چا فرمایشونه مني. د افغانستان اسلامي امارت د امیر روغتیا وزیر د پاکستان له لوري د سوداګریزو لارو تړل کېدو ته په اشاره سره ویلي دی افغانستان د چا غلام نه دی او اسلامي امارت د چا فرمایش هم نه مني. نور جلال جلالی کونړ کې د 200 بستریز روغتون د نیمګړو چارو د بیا پیل پر مهال هم دغه راضیته کړې ده چې هیواد کې د درملو د کمښت ستونزې د حل لپاره له نړیوالو سره په اړیکه کې دي او ژر به دغه ستونزه حل شي. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر نور جلال جلالی وویل موږ سره د ګاونډیانو دا کینه هم له د عمله ده چې وایي ستا څنګ ته راغلم تا ولې پرېښودم هر څه چې کوې له ما پوښتنه کوه ما ته مخ راباړوه زموږ افغانان آزاد دي افغانانو چې دومره قرباني ورکړي غلامي نه مني موږ خپل نظام ته پرېږدئ چې هر څه کوو دنیا سره د اړیکو په هکله به هم تاسې خبر شئ موږ له دنیا سره د روغتیا تجهیزاتو ظرفیاتونو او د درملو په برخه کې اړیکې لرو. آزاد هیواد یو موږ سره د ګاونډیانو دا کینه په دې ټکي باندې ده چې زه ستا سنترالو مې ولې دې پرېښودلم هر څه چې ما نه تپوس کوه ما نه پوښتنه کوه ما ته مخ راړوه موږ افغانان آزاد دي افغانان چې دا دونه قرباني ورکړه غلامي نه قبلوي موږ خپل نظام ته پرېږدی چې هر څه کوو نو الحمدلله په هغې محتاجي ډېره نه لرو او د دنیا روابط هم انشاءالله نږدې وخت به تاسو خبر شئ موږ د نورې دنیا سره په دې بخش د صحت په بخش کې هم د تجهیزاتو هم د انتقال ظرفیتونو هم د دوا رابطې لرو او وعدې لرو هغه به هم نهایي شي. نوموړي د خپلو خبرو په یوه بله برخه کې ویلي دي چې دا مهال افغانستان کې د درملو جوړولو 200 کارخونې جوړې شوې دي او هڅه کوي چې خصوصي سکتور ته ځانګړي اسانتیاوې رامنځته کړي. نور جلال جلالی زیاته کړه موږ له 200 زیاتې کارخونې د تولیداتو لرو او 4 پکې داسې کارخونې دي چې موږ ورته جي ام پی سرټیفیکټ ورکړی دا یو شمېر بهرانیانو او موسسو په مخ مو ورته ورکړل. د نورو کارخونو څښتنانو هم هڅوو چې دغه پړاو ته ځانونه راورسوي خپل تولیدات لرو البته هغه به بسنه نه کوي اول قدم کې مو هڅه دغه ده چې خپل تولیدات په پښو ودرو او داخلي تولیداتو څخه ګټه پورته شي.